وی بیماری ما مړ کېږم، ملا مې خوږېږي، سر مې خوږېږي، هډوکي مې خوږېږي، پوند او زنګون مې خوږېږي، درم ډبولی یم، په بوجۍ کې دښتولی یم، وی که نه بیمار یم مړ کېږم. یعنو د وزینیلیا کمکله د ونیزیلیا پیړه تا ته پته نشته چې زه سوپرا پاور یم او د سوپرا پاور د زور نه ته خبره نه یې. زه په افغانستان کې په شرمونو شرمېدلی وم، زما د پوځیانو نه پتلونونه و چا خبره کمیشونه وتي ول، نو ټولې دنیا راپورې خندل چې افغانستان سره وسلې او شینه نشته، دا رینې هغه د جنګ وپیلو. نو د دې خو دا مطلب نه شو که نه چې ته په ما پورې خاندې او ما ته به کارونه راکړې. د سړي بچي بشې ګوره چې ته مې څنګه په بوجۍ کې وتښتولي، داسې د دنیا یوه چا خبره کمقل او بیړه زه په بوجۍ کې تښتولی شم، ځکه چې زه سوپرا پاور یم. که څنګه نتنیاهو یا ډرمه په افغانستان کې په شرمونو شرمېدلی وي، زه به ستا دا سوپرا پاور تر هغې پورې نه منم چې تر څو پورې تا د ایران دغه ملا صاحب نه وي تښتولی. او که نه موږ ایا خبره یهودیان یو او موږ دومره چاپانې زر یقین نه کوو، او که نه ډرمه یول به دا د ایران دغه ملا صاحب په بوجۍ کې څه کې چې په ترپال کې وتښتېد، نو هله به دې منم چې ته سوپرا پاور یې، ګینې نه دې منمې. یا نتنیاهو د مږې زو ته بېغمه شه، دا به درته زه په ترپال کې څه کې چې په څادر کې به درته وتښتوم، ته بېغمه شه، وخت به د دم راشي، د ده دپاره ما کار شروع کړی دی او دا به زه په څادر کې تښتوم. یا ډرمه او یا د مږې زو نتنیاهو، ولې موږ درته څه ونیزیلیا والا کمقل ښکارو چې ته به موږ داسې تښتې؟ والله چې په کور کې ته داسې بمونه والوزومه چې ته به ګوره دا سوپرا پاور دی نه دی، په دې به دې ګوره یقین ختم شي، د سړي زامن شي. ولې موږ تاسو ته د ونیزیلیا بیړاګان ښکارو که څنګه؟ یا لکه مودي بچی د ګاندي او ناسې په خپله مور باندې په غوا باندې، هلکه دا یو دانه چې دی که نه دغه په بټنه باندې طلاس ایښی دی، دا خو خوري نو داسې خمبیره ناست دی که نه چې دا پکې ولې غږ نه کوي؟ ته ته مې داسې دا ماغه خراب دي، ته څه راهیسې ورته داسې انتظار یم او غږ نه کوي دا پلنسټی. یا لکه شاباش شریفه په ملا کې دې شورې وشه، دا سړی او دا پلنسټ او دا خمبیره مه چېړه ګوره، دا خمبیره کې یو دی ګوره ویښ شو او داسې ویلې شو که نه، بیا ګوره دنیا تباه کړي، دا بټنه دې پر ساتلې ده، دا وایي په دنیا کې ما بمونه ښخلي چې دا بټنه مې وله ټوله دنیا به ختموي. نو هلکه سم شه سم، او دا جنګونه خو په دنیا کې روان دي، تاسو څه دپاره انتظار یو څه به کوئ د خیره څیرې؟ یره مودي که رښتیا را باندې وی که نه، که دنیا یو بل سره جنګونه کوي او که یو بل سره مینه او پیار کوي که نه، خو موږ د اسمان ته دا خولې داسې وادې نیولې دي چې یو کس په بم باندې غږ وکړي او دا ډالرو باران به راباندې وږي که نه، په دغه ډالرو ته انتظار چې خورا له خیر سره ډالرو باران وشي چې کور ته بوجۍ وشو که نه، دا ډالر زموږ ته زیات خوښېږي که نه؟ یا لکه شاباش شریفه تاسو خو ته د چاینا والا سره لږ دوستان یې که نه او یارانې مو ورسره ټیټې دي، داسې یو څه چل وکړه که نه د خیره سره چې دغه د چاینا دغه مشران چې دي که نه په بوجۍ کې په پلاستیکونو کې وتښتومه، د دنیا ته یې وښیم چې زه سوپرا پاور یم، او کوشش وکړه خو هغه پوتین نه دی پوتین، هغې ته هم لږ کوشش وکړه که نه، که چېرته موقع برابرېږي چې د خیر سره په پلاستیک کې په شاپر کې د خیر سره وتښتوه، ها وګوره داسې کوشش وکړه او څه معلومات پیدا کړه. ګوره وشاباش شریفه ډالرو باران به در باندې وکړم. ونو ډرمه دا خبره به دې مخکې کړې وه که نه؟ ظالمه د خدای ته بېغمه شه تینه، دا چې دی که نه د شیطان بچو ته د خیر سره دا کاب وسپارو، دا خو چینیان دي چې خبره د دنیا روسیان او ایرانیان به درته د خیر سره په پلاستیکونو کې در وتښتو. ته بېغمه شه، وبتونه ته کوه چې دا ډالر یې په موږ باندې شینده، نو شیطانت موږ ته پرېږده. و یا شاباش شریفه نو لاسوري در کړي دي، الله پاک دې در کړي لسم سورې هم وکړي که نه، سم شي د شیطانت نه لاس واخلئ، ګوره پاتې دنیا ته په هغې دنیا کې به هم ګوره چا خبره د کوناټونه را ځوړند کړي، سم شي سم. یاره په خوا او شا کې داسې شور او داسې درز و غپ شروع دی که نه، او زما هم دا زړه خارښت دی چې دې بټنې ته زور ورکړم او که ورې نه کړمه. نو تاسې په کمنټ کې ولیکئ چې دا بټنې ته زور ورکړم او که نه.